بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. انشاءالله چې خوشحاله روغ او جوړ اوسئ ګرانو زده کوونکو. بیا هم ذاکره پارکزی د لومړي ټولګي د ریاضي مضمون د دویم لوست د دوو عدد د لیک او لوست سره ستاسو په خدمت کې. ګرانو زده کوونکو انشاءالله چې تاسو خپلې تیر شوي زده کړې ټولې سره یادې کړي او کمې کورنۍ دندې چې وي زه پوهېږم چې هغه به حتما تاسو ویلي، خو بیا هم د یو یادونې دپاره تاسو ته دغه زما نصیحت دی چې تاسو باید په دې پوه شئ چې څومره تاسو ولیکئ او دې رخصتیانونه ښه ګټه واخلئ، نو تاسو چې کله په خیر سره خپلو ښوونځو ته ځئ په هیڅ کې به ستونزه نه لرئ. ګرانو زده کوونکو په تیره زده کړه کې موږ د دوو عدد په حروفو، په لیکلو، په حساب باندې ډېر ښه وپېژانده. انشاءالله چې تاسو به هم یاد کړي لکه موږ ډېر مختلفو شیانو باندې وښودل چې د ټولو نه یې اسانه طریقه د لوبیا چیو حساب و چې ما تاسو ته بوتل در وښوده. ښه بیا موږ په ګلانو باندې هغه شمېر ولیده، په خوړو باندې هم هغه ولیده چې هغه چیو خواږه خواړه چاکلیټونو غوندې، په قلمونو، په کتابچو، په توپونو، په قیچیګانو باندې او همداسې په ډېرو شیانو باندې په هغه انځورونه چې د ورقې په مخ باندې وو هغه تاسو ولیدل. یعنې زه مطمئنه یم چې تاسو ډېر ښه د دوو عدد پېژندلی. اوس ګرانو زده کوونکو موږ په خپل لومړۍ زده کړه کې او په دویمه کې د دوو عدد ولیکه چې موږ یې څو طریقې یادې کړې. یو خو په دوه حرکاتو دوو عدد لیکل کېده. بیا ستاسو د ستونزې د حل کولو دپاره موږ بعضې نښې تمرین کړي، نښې م کېښودې، هغې باندې بیرته خپل قلم کش که چې هغه څه شو د دوو شکل لاسته راغی. خو ګرانو زده کوونکو تاسو که په یاد د یو عدد موږ په څو طریقو لیکلو، لکه په ډېرو نښو او په کمو نښو باندې موږ د هغې طریقه یاده کړه. راځئ چې نن د دوو عدد هم په هماغه شان زده کړو. دا ګرانو زده کوونکو که ستاسو په یادې په تېره ویډیو کې موږ د دوو عدد په دې رقم باندې لیکلی چې دوو عدد ما تاسو ته وویل چې په څو حرکتو لیکل کېږي، چې هغه حرکتونه په یو ځل بیا زه تاسو ته تکرار کړمه، خو په بله ورقه کې انشاءالله موږ مختلفې طریقې ازموو. د دوو عدد دوه طریقې وي، پاس، نه شروع، لاندې لکه یو وړه کاسه، بیرته لاندې راتلو، دوه. چې دا دوه څه رقم موږ ویلی چې دوه حرکته یعنې یو حرکت د دې ځینه راځو پاس طرف ته ځو، بیا دې ځینه لاندې راځو چې دې نه څه راځي د دوو شکل جوړېږي. ښه ګرانو زده کوونکو اوس راځئ چې د دوو طریقه په نښو باندې سره یو ځای ولیکو. ګرانو زده کوونکو د دوو عدد څنګه چې موږ وویل تاسو هم که کور کې اوس ما سره یو ځای قلم او خپلې کتابچې او چې پنسل پاکونه هم هیر نشي ګرانو، چې تاسو د لومړي ټولګي زده کوونکي هستئ همیشه باید تاسو سره چې پنسل پاک او پنسل سره باید لیک وکړئ. ښه دلته ګرانو موږ بیا د دوو عدد لیکو. د پاس نه شروع کوو، راځو دغه شان سیده، بیا لږ پاس ځو، بیرته لاندې راځو. ښه چې دلته بیا هم څو حرکته و موږ داسې راغلو، یو حرکت، دې ځای کې پاس چې لاړو خلاص شو، دې ځای نه بیا موږ چې کړو بیا لاندې راغلو چې د دوو عدد ترلاسه شو، چې دا یو حرکت او دا هم دویم حرکت. ګرانو راځئ چې اوس د ټکي په ایښودو د نښو په ایښودو باندې موږ د دوو عدد ولیکو. نښې به موږ په دې وړوکي باندې نښې کېدو، بیا به په غټ باندې ورباندې قلم کش کړو. په دې ډول
آفرین. ځکه په لومړي کې هیڅوک نشي کولی چې کم هغه شکل یا کم هغه عادت چې غواړي هغه ولیکي. یعنی ټولو ته سخت دی. که تاسو په دغسې د ټکي په ایښودو باندې شروع کوئ نو انشاءالله بیا خپله ډېر په اسانه باندې لیکلی شئ. دغه رقم خپلو پنسلونو سره ټکي کیږدئ. نښې یعنی نښې باید داسې چې کم شکل چې تاسو غواړئ د هماغې په شان تاسو نښې کیږدئ. کله چې بیرته هغه نښې سره یو ځای کړئ تاسو ته ډېر ښایسته ښکلی او په اسانه باندې د هماغه عدد لیکنې شکل لاسته راوړی شئ. ښه دا دغه شانو. اوس راځئ چې خپل قلم راواخلو او په دې نښو باندې خط وباسو. دا نښې چې کله یو ځای کو نو څه جوړ شو؟ دوه. ښه ګرانو دا نښې خو ټولو په دې شکل کې یعنی هر قسمت کې دا نښې ښودل شوي دي، خو تاسو نشئ کولی چې یو ځل دې ځای نه راشئ دومره نښې یو ځای کئ بیا داسې یو ځای کئ او یا هم بیا داسې لاړ شئ او بیا داسې لاړ شئ. تاسو ته هماغه شکل جوړیږي خو په منظمه توګه نه. شکل باید هماغسې نه هغه نښې شروع کئ چې څنګه عدد لیکل کیږي. لکه د یو طرف نه باید شروع کئ. هیڅکله دې طرف نه شروع مه کوئ. کیدای شي دې طرف نه هم صحیح راشي. ګورئ زه یې لیکم صحیح راځي خو نه. څنګه چې باید ولیکئ پاس نه شروع کئ نښې سره یو ځای کړئ لږ مستقیمه یا سیده لاړ شئ لږ پاس بیرته خپل خط کش کړئ. همدغه شان په دې کې آفرین همدغه شان په دې کې همدغسې هم په دې کې همدغسې په دې کې. ښه ګرانو دا خو هغه طریقه وه چې تاسو مخکې هم په دې طریقه باندې کار کړی و. څنګه چې تاسو د یو عدد ولیده چې نیمې نښې ایښودل شوې وي او نیم کې نښه نه وه. لکه په دې شان ښه دلته نښه وه او د اخره کې یو ټکی و. دلته هم بیا که موږ همدغسې جوړ کړو دلته یو ټکی ښه ګرانو دلته اوس تاسو د یو عدد په لیک کې ډېر ښه پوه شوئ چې کله موږ یو د یو عدد نیم په نښو لرو او نور باقي مثلا نښې نه لري هغه څه رقم باید ولیکئ. چېرته چې نښې دي هغه په اسانه توګه تاسو کولی شئ چې یو ځای کړئ. ښه دا اخرنی ټکی چیش دپاره دی چې کله تاسو راځئ یعنی دا عدد هماغې ځای پورې ورسوئ. دا خط د دې عدد د مکملولو دپاره څه شوی دا نښه اخرنی ایښودل شوې. لکه دلته دا خو تاسو اوس ډېر اسانه کولی شئ په دې نښه باندې لاړ شئ خو باقي څه رقم کوئ باید چې د دې نښې تکمیل دې ټکي پورې یا دې نښې پورې ورسیږي. یعنې تاسو کولی شئ مختلفو طریقو باندې د اعدادو لیکل زده کړئ. آفرین. ښه ګرانو اوس دا خو تاسو یاد کړل. تاسو یو بل سیستم یا یو بله طریقه د یو په لیکلو کې هم څه کړې وه زده کړې وه چې هغه څه و. تاسو مثلا 3 نښې لرلې
او یو هم که دلته موږ ولرو. په دې کې تاسو څه رقم کولی شئ چې د دوو عدد ولیکئ. تاسو کولی شئ داسې راشئ، تاسو اوس پوهېږئ چې دوو عدد څه رقم لیکل کېږي. تر دې ځای پورې بېرته دا خط کش کئ، دې ځای پورې. 3 نښې د دې دپاره دي چې تاسو یې صرف د لیکلو په طریقه خو پوه شوي یاستئ، هغه خط هغې نښې ته باید ورسوئ. لکه زه یو ټکی دلته ږدم، یو دلته او یو هم دلته. ښه، په دې کې څه رقم تاسو لیکلی شئ؟ دا نښه دې ځای نه شروع کوئ، په دې نښه کې خلاصوئ، بېرته لاندې راځئ، بلې نښې پورې دا رسوئ. بیا یو ټکی دلته، یو هم دلته، یو لاندې. د یو ټکي نه شروع کوئ، بل ټکي پورې رسیږئ او دې ټکي نه بېرته لاندې راځئ. همدغه شان 3 ټکي کېدی. ډېر ښه. اوس تاسو زه مطمئنه یم چې د دوو په لیکلو باندې ډېر ښه پوه شوي یاستئ، چې هم په ډېرو نښو یې کولی شئ چې ولیکئ، هم په کمو نښو چې هغه کولی شئ کله یو ټکی کېدی، یا مثلا که غواړئ چې د دوو منځ کې مثلا د دې لیکلو کې فاصله وي، یو ټکی که دلته کېدی، یو دلته مثلا، یو دلته، یو دلته، یعنې پوهېږئ چې یو دوه باید دې ځای نه شروع کړو، داسې ولیکو، بل دوه دې ځای نه، بل دوه هم دې ځای نه، او بل دوه هم دې ځای نه. ښه ګرانو دوستانو، دا وه تاسو ته د دوو عدد د لیکنې مختلفې طریقې. انشاءالله چې زه پوهېږم چې تاسو زده کړي او دې زده کړې نه تاسو څه اخیستي. انشاءالله تر راتلونکي عدده پورې او د دوو عدد په هیله یم چې انشاءالله تاسو دا زده کړي. په لوی الله م سپارم. تر راتلونکي زده کړې پورې ښه ورځ او خوشحاله وخت ولرئ.